درېیم خبر پیغمبر ته الله جل جلاله په دې اولو حالاتو کې دا وکړه وانذر عشیرتک الاقربین ای پیغمبره نږدې قریبان دې وبېروه. دغه آیات چې نازل سی تر دغه وخته پورې ډېر خلک لا د نبي علیه صلات وسلام په دې پیغام نبوت خبر نه. بیا پیغمبر علیه صلات وسلام یوه جلسه جوړوي. په هغه جلسه کې نبي علیه صلات وسلام وایي چې یا بني فلان په خپله د الله له عذابه ځان خلاصوئ، زه هېڅ نسم درکولی. یا بني فلان په کورنۍ خلک راوبلل، یا بني هاشم، یا بني عبد مناف، یا بني امیه، یا بني نوفل، یا بني فلان، او افراد یې راوبلل. ای صفیه د نبي علیه السلام د پلار خور و، د زبیر بن عوام مور. ای صفیه ډېره پر ما ګرانه یې، زما د پلار خور یې. دنیا کې کله ما سره څه یې تېره څه غواړې هغه در کوم، لیکن د آخرت امید به نه راته کوي. په آخرت کې به په خپله ځان خلاصوي. نبي علیه صلات وسلام خپلې شیرینې لور فاطمې ته وایي، دا ډېره پر ګرانه چې فاطمې ته زما لور یې، زما د بدن جز یې، زړه مې په در خوږېږي. که زما په لاس کې څه یي ستا په کار یې هغه ته راته ویلی سای، هغه زه در کوم، مګر د آخرت امید به نه راته کوې. داسې دې ستا خیال نه وي. ګورئ دا خبره بخاري شریف راوړې ده، مسلم راوړې ده، بل کتاب راوړې ده. دا د عبرت خبر ده، د خالي اړوېدلو خبر نه ده. ښه داسې غوږ ورته ونیسي. د پیغمبر غوندې هستی بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر، له الله را لاندې داسې هستي نسته لکه پیغمبر. دا و خپلې لور ته وایي چې ګوره فاطمې د آخرت امید به ماته نه کوي چې زه د پیغمبر لور یم، دا یو ما خو به جنت ته ورسره بوځي، دا امید به نه کوي. خپل عمل به جنت ته دوزخ دغه آخرت ته وړې، په خپل عمل به جنت ته ځې، ماته به امید نه کوي. ګوره دا د پیغمبر لور ده. موږ تاسې کې بعضې کیسې مشهورې، پلاني دی ویل، پلاني ولدی ده، پلاني ولدی ده، داسې کیسې دي. حقایق ځان ته معلوم کوي. حقیقت دا ده چې د الله پیغمبر خپلې ګرانې لور ته وایي چې ماته به امید نه کوي. په مکه مدینه منوره کې یو وخت نبي علیه صلات وسلام د شپې راپورته سو. بیا یې وویل، چاته وویل چې ورسه دا زما کور کې بیبیګانې چې دي دا راویښې که فرب کاسیات فی دنیا عاریات فی الاخرت. دا راویښې که چې اودسونه وکړي، لمنځونه وکړي، الله ته زارۍ وکړي، الله ته عجز وکړي. د دوی خو خیال دا د بېغمه بیدي دي چې زه خیر د پیغمبر بیبي بیانو یو، دا خپله بیبي خو به نو ورسره بوځي جنت. دا خیال دې نه کوي. ډېر وختونه داسې ښځې وي چې په دنیا کې په عزت پټې وي، وایي دا د پلاني مېرمن ده. په آخرت کې له نیکو اعمالو لڅې وي، هغه بیا دوزخ ته. الله جل جلاله د اولې سپارې اخرنی آیات قرآن کریم کې الله جل جلاله وایي تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. کم نیکان چې مخکې تللي دي هغه تللي دي، خپل عمل یې له ځانه سره یو. د هغو دپاره خپل عمل ده، ستا دپاره خپل ده، ته به د بل په عمل نه نازېږي. نو چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام دغه خبره خلکو ته وکړه چې خپل ځانونه په خپله خلاصوئ، او ځانونه چې تاسې خلاصوئ دا کم عقیده چې له تاسې سره سته چې د شرکو د پرستۍ د تردي به تېرېږئ، یو الله به منئ. قل هو الله احد، الله یو ده. او کم اخلاق چې له تاسې سره سته، تکبر و عناد و تعصب، تردي به تېرېږئ. محبت و ورورګلوي و حیا و شرم و دا به په ځان کې پیدا کوئ. او کم اعمال چې ستاسې دي چې غلا ده، زنا ده، بدکاري ده، دا به پرېږدئ، لمونځ به کوئ، اودس به کوئ. دا خبر چې نبي علیه صلات وسلام دې خلکو ته وکړه. نبي علیه صلات وسلام تر دغه وخته محبوب و، داسې محبوب و. جلسه یې جوړه کړه، ټول د مکې خلک رالو ورته، ټول. که به څوک ډېر سپین ږیری و نه به سای راتلی، هغه به له کوره یو هلک راولېږئ چې ته ولاړ شه، دا خبره خو وایي محمد صلی الله علیه وسلم. دا یې کوي چې دا څه کیسه ده. کله چې نبي علیه صلات وسلام دوی ټول سره را یو ځای سو، نو نبي علیه صلات وسلام ورته وویل
خبرې له دغه ځای ور شروع کړه چې که زه دای درته ووایم چې د دغه غره په شا کې یو پوج راغلی د پرتی علمه کوي تاسې ځانونه بیدار کوي تا یې منئ که نه منئ دی ویل بلکل یې منو لقد جربناك فما وجدنا جربناك مرارا فما وجدناك الا صادقا موږ خو ستا ډېره تجربه کړې ده څونه تجربه چې ستا کړې ده ته صادق ختلی نو له دې وجې ستا خبره منو او بلکې تر دې اندازې منو چې زه یو شی وینم چې دغه ډبره ده ته راته ووایه چې یا ډبره نه ده دا حیوان ده زه د خپلې سترګې کاذبوم ستا خبر منم چې اوس ما سترګې غلطې دي تر دغې اندازې ستا خبر منو نبي علیه صلات وسلام ویل چې زما خبر منئ نو ګورئ واروئ قولوا لا اله الا الله تفلحون دا یې ووایاست چې الله یو د شریک نه لري دا د کامیابۍ لار ده بس له دغه ځایه عداوت شروع شي ټول هر څه د نبي علیه صلات وسلام محبت واسطه هغه ختم شو ولې د چا پر عقیده باندې چې هر څو غلطۍ چې رد ور وکړي ذاتي دښمني جوړېږي الا ماشاء الله یو سړي ته الله هدایت کړی ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته نبی علیه صلات وسلام ویل چې ما ته خو الله دا پیغام را کړی د چې الله یو د شریک نه لري هغه ویل بلکل صحیح ده سل په سل کې زما یقین ده بس دغه خبر ده خپل کاکا ابي لهب ته چې وویل هغه ویل تبا لك لهذا دعوتنا ولاړ شئ غصه یې وکړه د دغه کار دپاره دې موږ رابللي تا په ما کې دغه کیسه راوړه چې الله یو د شریک نه لري ځینې ولاړ عداوت شروع شي دشمنی شروع شو د نبی علیه صلات وسلام محبت د خلکو له زړه ووتی بلکې دا خو پرېږده چې محبت یې له زړه ووتی داسې سخت عداوت یې له نبی علیه صلات وسلام سره شروع کوي چې څونه ضرر رسېدل د دوی په وس پره و هغه ضررونه یې نبي علیه السلام ته ورسول په 14 کاله زندګي کې حتی آخر الامر په دارالندوه کې سره کښېناستو د نبي علیه صلات وسلام د قتل فیصله یې وکړه چې بل هېڅ چاره نشته له قتله ما الله جل جلاله پیغمبر علیه صلات وسلام ته وایي چې ځینې ووځه نبي علیه السلام ځینې ولاړ نو مقصد دا د همیشه د پاره د انسان طبیعت ده که دې د چا خرابي په ګوته کوله یو چا ته دې ویل چې دا کار دې غلط ته د هغه نه در سره جوړېږي او که دې ورته ویل چې صاحبه ته ډېر ښه سړی یې ستا غم دې خدای نه راکوي اخلاق دې صحیح دي د ده د تلویزیون تحسین دې م کاوه چې کاکا دا خو ضرورت ته اوس خبرونه په ار وې د ده د تلیفون تحسین دې م کاوه چې لو چا پلاخه ورسره و چې کاکا دا خو اوس ضرورت ته ته پلانی شی په کوې د ده د بل غلط کار تحسین دې م کاوه نو ته ښه ملا صاحب تر تا ښه سړی بیا نسته زموږ ملا صاحب ډېر نیک سړی دی نه د چا په کوپر کار لري نه په اسلام خپل میراپ یې نیولی د پټه خوله وځي نه وځي دا ملا صاحب بیا ښه سړی دی که دې ورته ویل چې هلکه دا دې ناروا ده تلویزیون دې ناروا ده دا ږیره چې دې خریلې ده دا ناروا ده دا خراب کالي چې دې کړي دي دا ناروا ده دا کور کې چې دې دا ښځې ستر نه کوي دا ناروا ده دا د زوی چې د لمونځ نه د زده دا ناروا ده دا ستا چې لمونځ نه د زده دا ناروا ده بیا ملا صاحب بد سړی دی حتی بد خو لا پرېږده بیا نوم هم پرې کښېږدي زموږ ملا صاحب څوک وابي ځکه دا عمل له پیغمبر سره سوی ده پیغمبر داسې مقبول و چې کله پیغمبر د دوی پر عقیده و د دوی پر اعمالو باندې رد وکوي بیا پیغمبر باندې بد نومان کښېښول سو چا بول دا شاعر د شاعر د هغه وخت بد نوم چا بول کاین د کوډګر دا بد نوم چا بول ساحر ده دا بد نوم دا نومان یې پر نبي علیه السلام کښېښو لکه دا اوس چې د چا له خوا چپسې څوک وایي دا وابي ده څوک وایي دا تبلیغي ده څوک وایي دا پلانی ده څوک وایي بس د ده ته ناخوښه ښکارېږي هغه نوم پر تاج دی چې ته له طبیعته ناخوښه شي او چې کار نه په لرې پلانی ښه خاموشه سړی دی نو په دغه کې مقصد مې دا د یوه خبره دا راغله چې نبي علیه صلات وسلام دا مقبولیت په دغه حالت بدل شي د خلکو عداوت ورسره راغی د خلکو دشمني ورسره راله او دشمني پر دغه حالت باندې فطري ده طبعي ده که د چا غلط عقیده ور رد کړ ذاتي ته دشمن که د چا غلط رسم و رواج ور رد کړي ذاتي ته دشمن
دل خود ساخته له ځانه یو قسم دین جوړ کړی ده، په خپله یې په پینو سره وروړی ده. که دې ورته وویل چې دا کار غلط ده، دا دین نه ده، زیاتي ته خراب دی. ګورئ مسلمانانو، په دا یوه خبره باندې پوه سئ. دین د هغه شي نوم ده چې نبي علیه صلات وسلام موږ ته راوړی دی. تر هغه زیادت هم بېدیني ده، تر هغه کمبود هم بېدیني ده. په دې خبره د ډېرو خلکو سر نه خلاصېږي. دین د هغه څه نوم ده چې موږ ته نبي علیه صلات وسلام راښوولی دی. تر هغه که یو شی زیات سی دا هم بېدیني ده، که یو شی کم سی دا هم بېدیني ده. نبي علیه صلات وسلام ته یو سړی راغی. نبي علیه صلات وسلام د صحابو په مابین کې ناست و. نو دا سړی چې راغی بیا یې وویل چې په تاسې کې محمد په نامه صلی الله علیه وسلم کوم سړی د دوی ول دغه سړی. نو راغی ورته کښېنستی. نبي علیه صلات وسلام ته وویل چې ګوره زه له تا څه پوښتنې کوم، که مې شدت وکئ